اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو قدرمنو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا د هغه ذات د پاره چې زموږ خالق او مالک دی، او بیا په کروڑهاو درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او بیا به د زړه نه دا دعا کوو چې الله رب العزت دې زمونږ ټول مشکلات آسان کړي. د دنیا په کم ګوټ کې چې څوک په پریشانی کې دي یا په مشکلاتو کې دي، الله رب العزت دې د هغوی هغه پریشانیانې په راحت او په خوشحالۍ بدلې کړي. دلته هم چې زمونږ څومره اورېدونکي دي د هغوی څه مسلې دي، د زړه څه مرادونه دي، الله رب العزت دې د هغې هغه مرادونه پوره کړي. چا اولاد نه الله دې ول اولاد ورکړي، چا سره مال نه الله دې مال ورکړي، او چا رشتې نه الله دې رشتې وله ورکړي. او که د چا څه بل څه مسله وي، بس هغه ټول مسلې دې الله رب العزت د خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې دغه په وسیله باندې هغه مسلې حل کړي. دوستانو نننی عمل چې کوم دی دا د ښځې او خاوند د محبت دپاره یو تعویض دی، او دا آسان تعویض دی، او دا د ښځې خاوند رشته چې کومه ده دا یو فطري عمل دی. الله رب العزت په هر شي کې جوړې پیدا کړي دي، دغه رنګ الله رب العزت په انسانانو کې جوړې پیدا کړي دي، او د دې نه پس بیا داسې د انسانیت دا سلسله او دا نسل در نسل خبر رواني. نو دا د واده چې کوم دی دا د یو ناشنا ښځه یو ناشنا سړی خپلو کې راشي په یو کوټه کې یا په یو کور کې هغوی ژوند تیروي. نو د هغوی دپاره محبت د یو بل سره دل لګي دا ډېر ضروري ده. که چېرته دغه نه وي نو ژوند بیا ډېر تنګ شي. سړی ټوله ورځ مزدوري وکړي نو د هغه زړه کې دا وي چې زه ماښام لاړ شم خپل کور ته، نو د خپلې ښځې سره چې یو دوه خبره په خندا وکړي، په خوشحالۍ وکړي، نو د هغې هغه ټوله ستوماني او ټوله پریشاني ختمه شي. او دغه رنګې ښځه ټوله ورځ تیری د خپل خاوند دپاره چې زه ټوله ورځ په کور کې یوازې یم، او دې دپاره چې ماښام به مې خاوند راشي نو د هغې سره به څو خبرې وکړم، ګپ شپ به ورسره ولګوم، نو هغه پریشاني به ختمه شي. خو که چېرته د دوی په منځ کې دغه مینه محبت، دغه ګپ شپ، دغه یو بل سره تعلق، دغه یو بل سره مینه محبت نه وي، نو ژوند بیا ډېر سخت شي. هغه یو بل باندې هغه نظر لګېدل چې کوم دی هغه په ځای د دې چې خوشحاله شي نو د هغې نه نور هم عذاب جوړ شي، جنګ جګړې پریشانیانې خفګانونه. نو که چېرته زمونږ داسې خویندې داسې وروڼه وي چې د هغوی په منځ کې د ښځې او خاوند په منځ کې محبت نه وي، کمه یا زنانه وایي چې هغه ما سره مې خاوند محبت نه کوي یا کوي خو کم کوي چې نور هم را سره ډېر وکړي، او یا کم سړی دی هغه وایي چې زما د خپلې ښځې سره دا مینه محبت زما نور هم سیوا شي یا د هغه ما سره سیوا شي. یا که ښه ټیک ټاک وي خو وایي چې یاره د هر سړی غواړي، خلک وایي چې نه په مینه مړېدل شته، نه په مال او نه په عمر څوک مړېږي، نه په سوال. نو دا څلور څیزونه داسې دي چې نو څوک په مینه مړېږي، او نه په مال څوک مړېږي، او نه په عمر څوک مړېږي، او نه په سوال څوک مړېږي. نو هغوی وایي چې زموږ منځ کې مینه محبت شته دی، خو چې نور هم سیوا وي او کمه نه شي. یا داسې ګورئ زما دا څومره اورېدونکي چې دي چې دوی داسې خپل خپلوانو کې رونداره، تره زوی، تره ښځه، د تره لور، ګاونډي داسې څوک پیږي چې د هغوی په منځ کې د ښځو خاوند په منځ کې محبت نشته دی، او خدای مکه بعضې وخت کې هغه مینه محبت نه کېدل هغه سبب د رشتې د ماتېدو جوړ شي. نو هغې دپاره بلکل د عام اجازت دی. دا زما کوم تعویض چې کوم دی طریقې درته ښیم، او که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوله نو بلکل دا چینل چې دی زموږ سبسکرایب کړئ، د غنټۍ نشانه مو ووهئ چې زموږ نوي وظایف تاسو دپاره ټولو نه مخکې راځي او تاسو یې ګورئ. نو دا چې په سکرین تاسو ته کوم آیات کریمه دا کم تصویر درته ښکاري بس عمده لیکل دي، خو دې کې بس دومره معمولي ځای لږ سوچ وکئ. دا د دې ځای نه لیکل دي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د دې ځای نه والا چې دا کم تصویر کې ښکاري چې من فوق الارض ما لها من قرار تر دې ځای پورې، خو دې ځای کې بس معمولی پوهېدل دي
دا تعویض په یو سپینه پاڼه پرشه باندې ولیکئ. دا چې کله دغه اولنی آیات ختم شي چې ان الله علیم خبیر، بیا د دې نه پس دا الفاظ وګورئ اللهم الف بینا، بیا په دې منځ کې دا بریکټ دی، نو دلته به اول ولیکي د خاوند نوم او د هغې د مور نوم، بیا و چې کوم دی و به بیا هم دغه و به ولیکي، بیا به د دویم بریکټ په ځای باندې دا بریکټونه به نه اچوئ، بس د دې دویم بریکټ په ځای باندې به د دې ښځې او د هغې د مور نوم ولیکئ او بس بیا به هم دا الفاظ ولیکئ او چمړه کې به یې وګنډئ. که د ښځې یې کوي نو بس دا تعویض به خپله ښځه به یې غاړې کې واچوي، که سړی نو سړی به یې په غاړه کې واچوي، سرمنه کې چمړه کې سرمن جلد کې به دا وګنډي چې توره نه وي. او یا که څوک چېرته چاله بل چاله یې کوي او دا زما ویډیو وکتله نو هغه یې هم داسې کولی شي چې لکه ښځې ته شکایت وي نو ښځه دې ولیکي، او که سړي ته شکایت وي هغې له دې ولیکي او په غاړه کې د واچوي. خو دا یو خبره یاد ساتئ چې چمړه کې تعویض اچول ګنډل ضروري دي، چې کوم تعویض په غاړه اچول کېږي. وجه څه ده چې انسان دی عاجز دی، خو باتون ته د ورځې بار بار ځي نو خو هر وخت بار نشي کوزولی. نو علما لیکي که چېرته یو تعویض یا د قرآن آیاتونه په چمړه کې ولیکل شي نو بیا که هغه ځان څه باتروم ته مړي نو بیا پکې څه حرج څه مسله نشته. نو بس دا چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا تعویض ولیکئ، زما عام اجازت دی او هر خور رورې ځان له پخپل هم کولی شي، بل چا دپاره هم کولی شي. الله رب العزت دې زموږ چې څومره جوړې دي دا ښځو خاوند ودونه شوي دي خپلو منځ کې د الله مینه محبت واچوي او الله رب العزت دې کورونه جوړ کړي. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې پورې ما له اجازت راکوئ. د الله په امان.